غلط یې موږ ته زده کړي یا موږ غلط داسې سوچ د ځان سره کوو. هغه وخت چې په مکتب کې وو راته ویل کېده که مکتب خلاص کړي او پوهنتون ته ولاړ سئ نو آرام او خوشحاله به سئ. پوهنتون چې مو وایه داسې سوچ مو کوئ چې که مو پوهنتون خلاص کړي او دنده مو ونیولل پر قراره او خوشحالیږو. دنده چې مو ونیولل دا یې راته ویل چې که مو واده وکړئ او د ښځې څښتن سولاست بیا راحت او خوشحالیږئ. واده چې مو وکړئ دا فکر او سوچ راته پیدا سو چې که د اولاد خاوند سولم نو به ډیر خوشحاله او وسع سم. ځینې وخت موږ پر ځان فشار راوړو او کوښښ کوو چې ژر تر ژره یو کار خلاص کړو او ټوله سوچ مو خپل د کار و پایله ته وي. د ځان سره دا سوچ کوو چې که درس مې خلاص کړي راحت به سم. دا پروژه چې مې تمامه کړه بېغمه به سم. فلانی کار که مې خلاص کړي نو بعد هغه به زه حرام او راحته سم. د دنیا کارونه هیڅ کله خلاصېده نه لري بلکې یو کار د بل کار او عمل فعل کول دی. زموږ ټوله سوچ نه باید و خلاصېدو او فارغېدو ته وي. نو دا ښه ده چې د هر کار او دندې څخه په جریان او کولو کې خوند واخلو او لذت واوسو. که موږ او تاسې په ګډه کې ژوند وکړو کولی سو چې خپل د عمر د هر دم او لحظې څخه خوند واخلو او خوږ او شیرین ژوند ولرو. نړۍ مننه ستاسو د پاملرنې څخه. ښه وخت. د خدای په امان.